زموږ استادان ویل یو غریب سړی و، دی به هره ورځ غره ته تللی او لرګي به یې راوړل. و یو ورځ لاړو غره ته چې لرګي راوړي، نو په غره کې ورسره یو دیو مخامخ شو. دیو دا په پیریانو کې یو قسم دی، دا یو ډېره غټه بلا غوندي، دا ورسره مخ شو. کله چې ورسره دا دیو مخ شو، ورته وایي چې واله که څه شی کوې دلته؟ دا ورته ویل چې غریب یم او لرګي راوړم ځان ته خپل کور ته، په دې باندې خپل دا نفقه چلوم. هغه ورته داسې کار وکړه، دی ورته ویل ما ته یو غر معلوم دی او هغه غر ټول زما په واک کې دی، راځه د هغې غر نه لرګي وړه او زما او ستا به ملګرتیا به وي، انډیوالي به مو وي او ګپ شپ به سره لګو. ته به د هغې ځای نه د چندړو لرګي وړې، د چندړو عزتمندو چندړو قیمتي لرګی دی، خوشبودار هم دی. وایي دا به وړې. وایي ښه صحیح ده. نو دغه کوم سړی چې و دا غریب دا د دیو سره روان شو، یو غره ته یې ورسولو، قیمتي قیمتي غټ لرګي دي پکې، دا راماتوي او خپل کور ته یې راوړي او بیا یې خرڅوي. په دې باندې زندګي روانه کړې ده. او دا سړی ښه ډېر مالدار شو، ځکه چندړو لرګی چې دی دا ډېر قیمتي دی. نو دا سړی چې ښه ډېر مالداره شو، نو یو څه وخت غره ته رانغی د لرګو دپاره. نو دیو چې هلته اوسېدلو هغه پریشانه شو، هغه سره سوچ پیدا شو زما کوم ملګری چې دی یا دوست مې دا لکه چې مریض شوی دی ځکه لرګو پسې نه راځي، ورځمه چې پوښتنه یې وکړمه. خو دې دیو ته کور معلوم نه و د خپل دوست او د ملګري. دا دیو وویل چې په هر کور کې د شپې رڼا به لیدله، بس هغه زما د دوست کور وي. پخوا به داسې و د چا په کور کې به چې مریض و مریض، بس هغه کور کې به رڼا به لیدله، هر کور کې به ډیوې نه وي، مریض دپاره به ضرورت و، بس هغې کور کې به ډیوه لګېدله. نو چې ده بره نه وکتل، د غره د سر نه په یو کور کې ډیوه به لیدله، ده ویل چې دا به زما د دوست کور وي. چې راغی وکتل، رښتیا هم هغه د دوست کور و. ورسره ورغی، کېناستو، ورسره پوښتنه یې ورته وکړله چې دا څویمه ورځ د غره ته نه وې راغلی لرګو پسې ما چې پوښتنه دې وکړم. هغه ورته و مریض شوی یم. دا ملګری دا سړی دا غریب سړی ورته وایي چې مالداره شوی و. بیا وایي داسې کار وکړه چې په دې بل کټ کې کېنه، ما نه لږ لرې کېنه، ستا د خولې نه ما ته بدبویي راځي، په عذاب یم درنه. دا دیو ورته ډېره ښه خبره ده. دیو پاڅېدو، په بل کټ کې کېناستېدلو او بیا لږ ساعت پس ترې نه لاړو. کله چې لاړو، یو څو ورځې بعد چې دغه غریب سړی مریضتیا یې ښه شوله، صحت یې ښه شو، غره پسې بیا راغی او چې لرګي وړي، نو په دغه وخت کې تور ورسره دی. دا دیو ورته مخ ته راغی، وایي لرګو پسې راغلی، صحت او الله تعالی صحت درکو. وایي و ښه شوم، اوس ښه یم، لرګو پسې راغلم. وایي ښه ډېره ښه چې الله تعالی صحت درکو. نو دا غریب سړي د دې دیو نه مننه وکړه چې تا نه ډېره زیاته مننه چې ته زما پوښتنې ته راغلی وې، تا زما پوښتنه وکړله. هغه ورته وویل د دیو د غریب سړي، وایي تا په لاس کې څه شی دي؟ وایي زما په لاس کې تبر دی. وایي دا تبر راواخله، ما په دې سر باندې ووهه، په سر باندې مې ووهه، او که دې ونه وهلمه که نه خورم دی او په منځ دې دوه ځایه کومه. هغه ورته څه کوې واله، که مړ به شي؟ وایي نه وهې مې که نه چې ختموم دی. بس دې سړي ځان سره فکر کړی چې دا څه مصیبت دی، راځه ویې وهه، ځان ترې نه خلاص که او ټول غر به درته پاتې شي. بس هغه تبر جګ کو او دا دیو په سر باندې ووهه. کله چې دیو په سر باندې ووهلو، دیو ترې نه روان شو. کله چې لاړو، ده بس لرګو ته شروع کړه، لرګي وهي راوړي. چې شل ورځې یوه میاشت تېره شوې، دا دیو بیا راغی. بیا چې راغی، دې سړي ته وایي چې ته لرګي مې ده کوې؟ وایي و. وایي زه دې وپېژندم. وایي خود مې وپېژندلې. وایي زما ملګری هغه دوست دی که نه دیو؟ هغه ورته بالکل. وایي زما دا سر وګوره چې زه په تبر باندې وهلی وم، هغه کوم ټپ چې و هغه ښه شوی دی که نه؟ د غریب سړي چې داسې کتلي، وایي و ښه شوی دی، دې کې اوس مشکل نشته، وایي جګ جوړ شوی دی. وایي هغه ټپ چې تا ما ته په سر باندې په تبر ووهلم هغه ښه شو، خو کوم ټپ چې تا ما ته په زړه باندې راکړو، د ژبې د لارې نه دې راکړو چې راته دې وویل ته لږ اخوا کېنه، تا نه ما ته بدبویي راځي. وایي دغه یو خبره دې راته بېکاره وکړله، هغه خبره مې تر اوسه پورې په زړه کې ده. هغه خبره، هغه داغ، هغه زخم لا دلته نه جوړ شوی، او هغه زخم چې په سر دې راکړو جوړ شو. نو ځکه علما وایي د تورې زخم جوړېږي، خو د ژبې نه. د خپلو ژبو سره انتهایي زیات احتیاط کوئ، ځکه که ستا د ژبې نه داسې الفاظ راووځي چې مقابل جانب هغه نه خوښوي، هغه ته تکلیف رسېږي، او ته به ورته خبره وکړې، تا ته معلومات نه وي چې ما څه ویلي دي، په خپله خبرو ونه پوهېږې، ته به فکر کوې چې زه ټوکې کوم، مزاحي خبرې کوم، خو مقابل جانب کس به تا ازار کړی، تا به خفه کړی. نو خپلو خبرو سره انتهایي زیات احتیاط کوئ. چاته کوشش کوئ چې غلط الفاظ استعمال نه کوئ، غلطې خبرې ونه کوئ. که غلطې خبرې مو وکړې، غلط الفاظ مو استعمال کړل، نو زندګي به مو خرابوي، ژوند نه به خوند نشئ اخیستلی. نو که غواړئ چې د ژوند نه خوند واخلئ، خپل الفاظ ښه راوباسئ، ځکه دا چې دی دا ژبه د دې زخم نه جوړېږي، ورته ټول عمر کې زړه کې خلکو خبرې اچوي.